الله أكبر الله أكبر. د لغمان په مرکز ولسوالیو کې د نیکمرغه لوی اختر لمونځ د امن په فضا کې ترسره شو. نن د یکشنبې په ورځ د زمري په شلمه نیټه د لغمان والي محمد آصف ننګ په مشرۍ د دې ولایت مرستیال والي شهزاده مظلومیار، د ولایتي شورا رئیس سربیره، د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، د مرکز مهترلام، د ملي اردو د لومړۍ پلې لوا په مقر کې د نیکمرغه لوی اختر لمونځ ادا کړ. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د لوی اختر په مناسبت د دې ولایت ولسونو ته د جمهور رئیس د مبارکۍ پیغام شریکولو سربیره د سولې، امن او یووالي په اړه له لمونځ کوونکو سره هر اړخیزې خبرې شریکې کړې. هغه څوک چې تجاوز کوي، څوک چې صلح نه مني، څوک چې صلح ته غاړه نه ږدي، څوک چې تخلف کوي له صلح، دا ټول په یو قاعده کې په یو حکم کې راځي. څوک چې بیا بعد د دې نه چې د صلح غږ واوري او جواب ورنه کړي، بیا وایي ستاسې غاړې خلاصې، نور بیا فاصلحوا بین اخویکم. حکم دا ده چې د ورونو ترمنځ باید اخوت وشي. الله تعالی د انسانانو ترمنځ د لوی نعمت قصه چې کوي هغه ده چې وایي د تاسې ترمنځ بدۍ حل شي. واذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. تر ټولو عظیم نعمت دی الله تعالی دا ده چې تاسې د دشمنۍ نه بعد په ورورۍ تبدیل شئ. نوموړي افغان امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې ویل چې تاسې د دې خاورې او هیواد رښتیني ساتونکي یاست چې خپلې سینې مو سپر کړي او ولسونو لپاره مو عیدګاهو ته د تګ زمینې برابرې کړي او په ډاډه زړه د خدای کور ته روان دي. نو زما او ستا استقلال، زما او ستا د وطن د نواميسو ساتنه په کوم انداز چې ما او تا کوو، دا نه تنها د افغانستان په تاریخ کې بلکې د اسلام په تاریخ کې بېساری دی. کم له کمه دا نن چې تاسې د 200 جماعتونو جلوګیري کړې ده د چاودنو، شاید په هر جماعت کې 1000 کسه، 1.5 کسه، 2000 کسان، نو د 1,00,000-2,00,000 انسانانو ژوند تاسې ساتلی ده. دا ستاسې تر ټولو عظیم عبادت ده. تاسې وویاړئ او تاسې سپاس او شکر ادا کوئ چې په داسې یو صف کې یئ چې یو اراده لري د وطن ساتنه، د نواميسو ساتنه، د مسلمانانو ساتنه، د انسانانو لپاره د ترقۍ او پرمختګ زمینې مساعدول چې دی له محتاجۍ نه، له احتیاج د نورو نه خلاص. هغه زیاته کړه تاسې زموږ رښتیني اتلان یاست او موږ لازمه وګڼله چې د اختر لمونځ له تاسو سره ادا او همدارنګه دا خوښي در سره له نږدې یو ځای ولمانځو. نو ستاسې دغه ورځې ساعتونه که څوک یې په کشف کې تېروي، که څوک یې په نظم عامه کې تېروي، که څوک یې په امنیت کې تېروي، که څوک یې په دفاع کې تېروي، زموږ او ستاسې بچي د ځمکې پر مخ تر ټولو مظلوم، تر ټولو فداکاره، تر ټولو د ستاینې وړ دا سربازان دي چې په دې بېچارهګۍ کې دوی سنګرونه ساتي د وطن، بل مقصد هم نشته. په دې کې خو نه تجارت ده، نه سرمایه گذاري ده، نه غټه ګټه ده، اما صرف د سر تاوان ده. یا به زخمي کېږو یا به شهیدېږو. دا ډېره عظیمه ده. په دې حالت کې چې موږ او تاسې د خپل وطن ساتنه کوو، 100 وارې 100 وارې تر دې نه قوي هغه وخت کولی سو چې ټول ماموریت زموږ او ستاسې وي. او انشاءالله دا به یاد لرئ، هغه څوک چې بهانې لټوي دا بهانې ترې نه ورکه کېږي چې خارجي د فلانه خارجي سره خو ته لګېږي. د دوی صف ټوټه سوی ده، د دوی افرادو کې انګېزه ختمه سوې ده. عزیزانو، د خوشحالۍ ورځ ده. تاسې ټولو ته زه اختر مبارکۍ وایم او د تاسې تر څنګ دلته زموږ نظامي رهبرۍ، ملکي رهبرۍ، د ولایتي شورا رهبرۍ، دا ټول دلته راغلي دي. زموږ انتخاب تاسې، دا د خوشحالۍ ساعتونه، دا د خدای د ذکر ساعتونه، دا زموږ لپاره قیمت بها هغه وخت شول چې موږ له تاسې سره، له تاسې عزیزانو سره دغه د اختر لمونځ یو ځای ادا کړو. خدای پاک دې قبول کړي. خدای پاک دې زموږ او ستاسې اطاعتونه، اخلاص، دیانت، قربانۍ او فداکارۍ په خپل دربار کې قبول کړي. ننګ دغه راز یادونه وکړه چې د افغان حکومت انتخاب سوله ده او مونږ هیله من یو چې یو ورځ به په هیواد کې رښتینې سوله حاکمه وي.
هغه دغه راز هغه خلک او ډلې چې د سولې او امن غږ ته نه یا ځانونه بې پروا ګڼي د 1900 افغانانو پر وړاندې مسؤلین او د دې خاورې دښمنان یاد کړل د لغمان ولي یو ځل بیا د دې ولایت ټولو امنیتي ځواکونو څخه مننه وکړه چې ولسونو ته یې د اختر خوښیو د لا ښه تېرېدو لپاره ډاډمن امنیت فضا حاکمه کړې ده. هغه په ټولو ولسونو غږ وکړ چې په مرکز ولسوالیو کې د اختر خوښي په ښه شکل ولمانځي او هیڅ راز اندېښنه دې نه لري.